السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو نوی ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل له داسې ناشنا لوک ورکړئ، خپل موبایل داسې ښایسته کړئ چې هر څوک درته منت کوي چې څوک هم ستاسو موبایل وویني، هر څوک درپسې پسې چې بای دا تا څنګه کړی خپل موبایل داسې ما له هم وکړه. تاسو ته په زما د موبایل چې کوم تیم دي، کوم والپیپر دي، دا وګورئ تاسو. دا به تاسو ته هر څه چې دي به تاسو ته دلته کې ښکاري ښه واضحه ټیک ده چې تاسو خپل موبایل چې دی هغه په دې طریقه څنګه کولی شئ چې دغه شانتې ښایسته کړئ. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ. مخ دې نه مخکې تاسو ته یو وړوکی شان عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی ټیک ده. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. د اپلیکیشن چې تاسو کله خپل موبایل ته انسټال کړئ نو دا بس تاسو نه سمپل یو پرمیشن غواړي. نو تاسو به څه وکړئ، تاسو به همدغه موبایل چې کوم دی ته به دغه پرمیشن چې دی دغه پرمیشن به خپل دغه موبایل له ورکړئ. دا پرمیشن چې کله تاسو خپل نوي موبایل له ورکړو نو تاسو له به لوی شی تیمز راولي. دا وګورئ تاسو چې کوم یو تاسو خپل خوښ وي نو هغه به تاسو څه وکړئ، دغه ځای نه به یو راوالی چې کوم هم ستاسو زړه مني هغه به پرې ولګوئ ټیک ده. دا وګورئ دلته کې دا دي مختلف تیمز دي په دې کې ټیک ده. نو هغه تاسو څه کولی شئ چې کم یو ستاسو خوښ وي نو هغه تاسو په اسانه طریقې سره دغه شان راوالی. دلته کې لاندې تاسو له بل اپشن راکړی دی د افلای. نو تاسو به څه وکړئ، دغه تیم چې دی دا به افلای کړئ. دې نه علاوه نور کوم لایو والپیپر تاسو لګول غواړئ، لایو کوم تیمز لګول غواړئ هغه پکې هم تاسو لګولی شئ. دا وګورئ تاسو دا دي دلته کې تاسو سره لایو والپیپر چې دي لوی شی والپیپر دي هغه ټول چې دي تاسو د دې ځای نه را ډاونلوډ کوئ، خپلې د خوښې والپیپرې او خپل موبایل بالکل یو یونیک یو ناشنا نایاب لوک ورله ورکوئ. نو دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښه شوي به وي. که خوښه شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.